صلوات و سلام حدیث مبارک ته من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. چا چې قصدن او عمدن منځ پرې خودو د کفر وکړو. دیو جنا بعض علماء لیکلي دي چې کوم انسان د قصد منځ پرې دي بغیر څه د عذر نه منځ پرې دي نو هغه لیکي دی په دې کار سره کافر شو دی په دې کار سره. لیکن امام اعظم ابو حنیفه رحم الله فرمایي کافر نه دی ځکه مرتکب د ګناه کبیره دی، کافر نه دی، مسلمان دی، لیکن قصدن منځ پرې خودل دا کار د مسلمان نه دی، دا کار د کافر دی. د ډېر غټه ګناه وکړه چې منځ پرې خود دا د مسلمان شان نه دی چې بغیر د عذر به دې منځ پرې دي. لیکن امام صاحب رحمه الله هغه ورله نور ډېرې غټې سزاګانې ذکر کړي دي. امام صاحب فرمایي کوم سړي منځ نه کو د به منځ پرې خودو، امام صاحب رحمه الله فرمایي چې دې مړ شي نو د په جنازه کې د نیکان خلک شرکت نه کوي. د مسلمانانو په مقبره کې نه خولې کېږي، د مسلمانانو د مقبرې نه چېرته جدا او لرې ښخ کړی شي د دپاره چې نور خلک ترې عبرت واخلي. دا فلید د مسلمانانو په مقبره کې مه خښوئ، دا بالمازه د مسلمانانو په مقبره کې مه خښوئ. علماو لیکلي دي وایي کوم انسان چې په ژوند باندې قبلې ته نه مخ کوو د مونځ نه کوو په قبر کې هم د مخ قبلې ته نه ټینګېږي. مونږ چې مړی په قبر کې کېدو که نه د هغه مخ قبلې ته راواړو. علماو لیکلي دي چې کوم سړی بالمازه او د مونځ نه کوو تجربه به وکړي د قبر کولاو کوي د مخ به د قبلې نه ګرځېدلی فرشتې د مخ قبلې ته نه پرېږدي. تا په ژوند باندې قبلې ته نه مخ کوو اوس قبلې ته ولې مخ کوي؟ د مخ د قبلې نه فرشتې اړوي. نو مونځ پرېښودل دا ډېره لویه ګناه ده لویه. علماو یو واقعه لیکلې ده وایي د موسی علیه السلام په زمانه کې یو زنانه وه، د هغې نه بدکاري وشوه، زنا ترې نه وشوه. د هغې زنا نه د هغې په ګېډه باندې بچی شو، حامله شوله. هغه بچی چې پیدا شو هغې هغه قتل کو. وایي وجې ځکه چې د شرم د وجې نه زما به شرم ښکاره شي، خلکو ته به وشرمېږم بچی قتل کو مړی کو. بیا په دې خپل کار باندې ستومانه شو چې دا مې څه وکړو. موسی علیه السلام لراله جړلې فریاد یې کو، خفه وه. موسی علیه السلام ته وفرمیل وی موسی ډېره غټه ګناه رانه شوې ده، ما به الله معاف کړي او که ما به الله معاف نه کړي. موسی علیه السلام ورته وفرمیل اخر کومه ګناه درنه شوې ده؟ الله خو ټولې ګناهونه معاف کوي، ته ووایه ستا نه کومه ګناه شوې ده؟ هغې موسی ولې مې چاته نه دي خو تا رانه تپوس وکړو تا ته به ووایم ما زنا کړې وه، ما بدکاري کړې وه، د هغې بدکارۍ نه زما په ګېډه باندې بچی شو او چې کله هغه بچی پیدا شو هغه مې قتل کړو، امې مو وجې. موسی علیه السلام چې دا خبره واورېده موسی علیه السلام له الله یو جلالي شان ورکړی، غصه به ولې ډېره ورتله. موسی علیه السلام دې زنانه ته وفرمیل ای پاسه زما د خوا نه ورکه شه، زما د خوا نه لرې شه، زما خوا ته مه کښېنه، هسې نه چې ستا د وجې نه الله تبارک وتعالی چېرته په ما باندې عذاب نازل نه کړي. دومره لویه غټه ګناه، یو بل ته دې زنا کړی دی، بل ته دې بې ګناه ماشوم وجلی دی، او اوس وایي چې ما ته د الله تبارک وتعالی نه بښنه وغواړه چې الله ما معاف کړي، لرې شه زما د خوا نه، ستا د وجې نه به چېرته الله تبارک وتعالی په ما عذاب نازل کړي. زنانه روانه شوه، جړلې، الله ته فریاد کو، الله په خپل ګناه باندې ستومانه، الله ما معاف کړي. موسی علیه السلام باندې وحی نازله شوه. الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل موسی تا دا زنانه ولې ورټله؟ دا خو په خپل ګناه باندې ستومانه وه، غمجنه وه، جړل یې، زما نه یې بښنه غوښتله، زه خو مهربان ذات یم، هر قسمه ګناه معاف کوم. او حقیقت دا دی ورونو چې الله تبارک وتعالی هر قسمه ګناه معاف کوي، د الله د رحمت نه امیده کېدل نه دي پکار. حدیث قدسی دی، حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي چې الله تبارک وتعالی فرمایي یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرني غفرت لك ولا ابالي. اے بنی آدمه ته کو چېرته دومره ګناهونه وکړې چې ستا دا ګناهونه د اسمان کنارو ته ورسي، دا ځمکه د اسمانه پورې دا ټول دنیا ستا د ګناهونو نه ډکه شي، ثم استغفرتني او بیا ته زما نه بښنه وغواړې نو غفرت لك تا ته به بښنه وکړم ولا ابالي، زما په دې پروا نشته. ته به څومره ګناهونه کوې، دومره ګناهونه دې وکړو چې دا ټول جهان ستا د ګناهونو نه ډک شو، او بیا دې زما نه بښنه وغوښته، د هغې بښنه به درته وکړم او په دې زما څه پروا نشته دی. نو موسی زه خو هر قسمه ګناه بښم، دا خو د ګناه بښنې له راغلې وه. موسی علیه السلام کو فرمایل الله تعالی ډېره غټه ګناه کړې وه، ګوره یو بل ته زنا کړی دی، بل ته ماشوم قتل کړی دی. الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام فرمایل موسی زه د دې نه غټې ګناهونه معاف کوم، د دې نه غټ ګناهونه معاف کوم. موسی علیه السلام تعجب وکړو، الله ته دې نه غټ ګناه چېرته شته؟ ته دې نه بل غټ ګناه؟ الله تبارک وتعالی ورته فرمایل او موسی قصدن منځ پرېښودونکی، څوک چې د قصد منځ پرېږدي هغه د دې نه هم غټه ګناه ده. سوچ کول پکار دی ورونو. زمونږ په معاشره کې کو چېرته یو زنانه بدکاري وکړي، الله دې نه کړي، الله دې نه کړي، څومره خلکو ته فیورونه کوي، او هغه زنانه کو بیا چېرته هغه ماشوم قتل هم کړي، څوک سره خواته ناسته کول نه غواړي، هر سړی ورته فیور کوي، لیکن منځ پرېښودل زمونږ په معاشره کې د سره ګناه نه حسابېږي.
چې دام چرته ګناه دی. نه دغه سړی ته چا پیغور کو چرته مونږ نه کوي بلکې هغه په خري انداز سره وي مړه دا په سر باندې نه لګي، مړه مونږ په سر باندې نه لګي، دا چا سره نه دی رسولي. الله الله، دا خبره ګوره د کفر ده، دا خبره د کفر ده. مونږ پر خدل ډیر لوی ګناه ده، لوی ګناه. یو بل واقعیا کې راځي کتاب الکبائر کې دا واقعیا ذکر ده. و یو زنانه مړه وه، د هغې کفن دفن وشو، بیا یې خښه کړه. چې خښه یې کړه چېرته د هغې ضرور نه په دې قبر کې بټوه پرېوتې وه. کور ته راغی، جیب ته یې لاس کو، بټوه نشته دی. او بټوه خو قبر ته پرېوتې ده او په قبر کې بنده شوې ده، قبر کې بنده شوې ده. اوس که چېرته خلکو ته وایم چې راځئ زما سره دا قبر وسپړئ، نو هم شرمېږم چې ګوره د پیسو دپاره د خور قبر کولاوئ. او که فرېدم هم ډېرې پیسې دي، غریب سړی ما ضرورت نه دی ورته. دا فیصله وکړه چې زه د شپې به لاړ شم، لویه شپه ده، قبر به کولاو کړم، بټوه به ترې راوالم، اخر د بیا په خور باندې خاورې ور واړو. د شپې تللی دی چې قبر یې کولاو کړی دی، څه ګوري چې خور یې په لمبو کې پټه ده. دا ګوره بعضې اوقاتو کې الله تبارک وتعالی انسان ته ښي په دنیا کې، کله ناکله الله تبارک وتعالی وښیي انسان ته خور یې په لمبو کې پټه ده. زر تر زر به طبیعي کېښودې، خوره پرې راوړله، په منډه راغی کور ته. مور ته یې مورې زما د دې خور کوم ګناه داسې چې هغه په عذاب کې مبتلا ده، د هغې قبر خو د لمبو نه ډک و. نو مور یې ورته وایي د هغې بل هېڅ ګناه نه و، خو د هغې دا ګناه و چې په منځ کې به یې سستي کوله. د منځ پروا به یې نه کوله، که ونه ووایي کو که وایي نه کو څه پروا نه وه، په منځ کې به یې سستي کوله. د هغې بل ګناه ماته نه دی معلوم، خو صرف دغه یو ګناه یې راته معلوم دی. ورونو سوچ کول پکار دی. یو سړي نه منځونه قضا شوي دي، اوس دې توبه وباسي چې الله تا ته مې توبه ده، نور به زه مونځ نه قضا کوم. او دا طریقه کار دی اختیار کړي چې د هر مونځ سره د یو مونځ قضا راګرځوي. اندازه دې واخلي ځان له چې څومره مونځونه قضا شوي دي، او د هر مانځه سره د یو مونځ قضا راګرځوي. ځکه چې د مونځ معافي نشته دی. بخښنه خو به د دې غواړي چې الله زما نه کوتاهي شوي، دا مونځونه ما په ټیم نه دي کړي، دې به د الله نه بخښنه غواړي، خو قضا به یې راګرځوي، د هر مونځ سره به یو مونځ قضا راګرځوي. دا نو یاد وساتئ. او د الله تبارک وتعالی نه بخښنه غواړه. او بل دا چې نفل زیات کوئ، نفل زیات کوئ. حدیث مبارک کې راځي چې د قیامت په ورځ باندې به د یو انسان مونځونه وکتی شي، نو مونځونه به یې کم راوخیږي. الله تبارک وتعالی به فرشتو ته حکم وکړي چې نوافل یې وګورئ، دا د رحم مقام دی، کو نوافل یې هغه ولې په فرضو باندې بدل کړئ. چې زمونږ نفلونه موجود دي، کو زمونږ په فرضو کې کوتاهي راغلي وي، الله تبارک وتعالی به هغه په نفلو سره پوره کړي. عام طور پر زمونږ خلک چې جومات ته راشي نو ګپ شپ لګوي د جمعې د مانځه د ټیمه پورې، هسې ځان له په خپل ګپ شپ کې مصروف وي. جومات ته چې رادن نه شوي، صرف 3 کاره به کوئ، صرف 3 کاره، یا نوافل کوه، یا د قرآن تلاوت کوه، او یا غلی کښېنه ځان له ذکر اذکار کوه. بس د دې نه ما سوا بل څیز نه دی پکار.